سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. د کابل د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي په دریم پړاو ټاکنو کې سید جمیل سادات د دغې خونې د مشر په توګه غوره شو. د دغې خونې مدیره پلاوي غړیتوب لپاره 21 کسانو ځانونه نوماندان کړي وو او له 18 کسانو به 2 کسان مرستیالان او پاتې نور به د دغې خونې د مدیره پلاوي د غړو په توګه غوره شي. په دې ټاکنو کې له 23 ولایتونو څخه باندې 2000 سوداګرو او پانګوالو ګډون کړی دی. د څارګر ملي ادارې یو کارکوونکی د ننګرهار په مرکز کې د نامعلومو وسلوالو لوري ووژل شو. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویان زیاتوي دغه کس چې ډګروال محمد زمان نومیده نن سهار نږدې 8 بجې د جلال آباد ښار د دویمې ناحیې په شاوخوا سیمو کې په ډزو سره وژل شوی او بریدګر هم په تېښته بریالي شوي دي. د هغې پیښې 2 ساعته وروسته د همدې ناحیې اړوند په چپرهار اډې سیمه کې یو بل کس هم چې تر اوسه یې هویت نه دی روښانه شوی په ورته برید کې وژل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د لوی منشي ځانګړی استازی وایي یوازې بین الافغاني خبرې کولی شي په دغه هیواد کې شخړې ختمې کړي. تدامیچي اماماتو تېره ورځ امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل راپور کې وویل د سولې په برخه کې د تېر یو کال هڅو په افغانستان کې د سولې راتګ ته هیلهمندي ډېره کړې او په نږدې وخت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر پیلېدو هم ټینګار وکړ. ښاغلي اماماتو همداراز په اړه کړه چې د سولې په هره هوکړه کې باید بشري حقونه، بنسټیز حقونه او د رسنیو او بیان ازادي په پام کې ونیول شي. نوموړي د افغانستان شخړې د حل لپاره د سیمې هیوادونو او په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو رول مهم او باثباته افغانستان د ټولو په ګټه وباله. له دې سره سم ملګرو ملتونو په افغانستان کې د رڼو او ټول شموله ټاکنو ملاتړ وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د لوی منشي ځانګړي استازي تدامیچي اماماتو تېره ورځ امنیت شورا ته د افغانستان په اړه په خپل راپور کې زیاته کړه چې له ټاکنو وروسته تر ټولو سخته چاره د ماتې قبلول دي، خو په وینا یې د ولسواکۍ په بهیر کې د دولت جوړونې تر ټولو مهم اصل همدا دی. ټاکل شوې د ولسمشرۍ راتلونکې ټاکنې د تلې پر 6 ترسره شي. د امریکې ولسمشر خپل د ملي امنیت سلاکار جان بولټن له دندې ګوښه کړ. ویل کېږي چې د نوموړي د ګوښه کولو پرېکړه وروسته له هغې وشوه چې له طالبانو سره د خبرو پر سر په سپینه ماڼۍ کې اختلافات رامنځته شول او د ډېریو په باور جان بولټن له طالبانو سره د خبرو مخالف و. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې راتلونکې اونۍ به د خپل د ملي امنیت نوی سلاکار هم وټاکي. د فراه په پشکو ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکني عملیاتو په پایله کې 9 طالبان ووژل شول. د فراه د امنیه قومندانۍ ویان زیاتوي په دغو عملیاتو کې چې تېره ورځ د پشکو ولسوالۍ په 2 سیمو کې ترسره شوي 3 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې د ملا رحمت په نامه د یادې ډلې یو قومندان هم شامل دی. او د ملي دفاع وزارت پیژندتون تېره شپه په یو راکټ سره په نښه شو. د کورنیو چارو وزارت ویاند وایي یاده ودانۍ چې د کابل ښار د 9مې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې موقعیت لري تېره شپه څه باندې 12 بجې په یو توغندي سره په نښه شوی دی. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې د یادې ودانۍ یو دیوال زیانمن شوی او نور چاته پکې زیان نه دی اوښتی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.